د لر او بر یو افغان دا ناره د پښتنو د یووالي لپاره په کوزي او بري پښتونخوا کې وروسته له هغې جګیږي چې د پښتنو د حق غوښتنې سرلاری منظور پښتين د پاکستان پولیسو له لوري تېره ورځ ونیول شو. دا سلګونه ځوانان د ننګرهار د غني خیل ولسوالۍ په مارکو بازار کې په همدې موخه راټول شوي چې منظور پښتين دې ژر تر ژره له بنده خلاص کړل شي. د هغو جاسوسانو د هغو بې غیرتو نه غوښتنه ده چې پښتون نر پښتون منظور پښتون د بیرته خپلو پښتنو ته حواله کړي. که چیرته حواله نه شي داسې یو بغاوت به وګورئ پښتون کله هم نه پورته کېږي او چې پورته شي نو بیا دا هم د ملالو زامن دي او ملالو تاسو کتلي دي. مونږ د کوزو ورونو سره د پښتنو سره د مسلمانانو سره اوږه په اوږه ولاړ هغوی ځان له نه دي دا چې خلک یې چې نر پښتون منظور پښتون نو موږ ورسره دا یو ځای کوو چې نر پښتون او هر پښتون. دوی وایي پاکستان حکومت تل پر پښتنو ظلم او جبر کړی چې اوس یې پر وړاندې د غږ پورته کولو وخت راغلی. د دوی په ټکو دا ځل یې د پښتنو د یووالي لپاره ارادي غښتلي دي او د پاکستان حکومت ته به نوره اجازه ورنه کړي چې ظلم او زور پرې وکړي. دا چې موږ راټول شوي یو د پښتنو د حقوقو دپاره د پښتنو د حقوقو د غوښتلو دپاره د پښتنو د یووالي دپاره هېڅکله به پرې نه دي چې کوز او بر پښتانه نور دغسې جابر ریاست ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کوزي او بري پښتونخوا سربیره د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان حکومت په ضد او د یاد غورځنګ د مشر خلاصون په ملاتړ لاریونونه کړي. جاوید رازمن، انعکاس رادیو تلویزیون، ننګرهار، غني خیل ولسوالۍ.